سلامونه مې ومنئ. آیا کله مو له ځانه پوښتنه کړې چې ملت جوړونه څه ډول یو پروسه ده؟ ولې یو هیواد کې ملت جوړونه مهمه ده؟ آیا ملت جوړول یوازې د حکومتونو دنده ده که د یو هیواد هر فرد، هر وګړي په دې برخه کې باید ونډه واخلي؟ راځئ نن پر دې مهم موضوع لنډ بحث وکړو او دې ته ورته نورو پوښتنو ته ځواب ولټوو. په یو هیواد کې بیلابیل قومونه، رنګونه، ژبې، فکرونه، عقاید موجود وي، خو د دې ټولو توپیرونو سره د یو هیواد په میلیونونو وګړي سره متحد کول، همفکره کول، پر ملي فکر راټولول او یو ګډ هویت ورته ورکول او یو ګډ هویت جوړول خورا پیچلې مسله ده. خو د یو هیواد او ملت د بقا لپاره ملت جوړونه ډیره مهمه ده. ملت جوړونه هغه پروسه ده چې د یو هیواد وګړي د ډیرو توپیرونو لرلو باوجود سره متحد کړي، یو ګډ هویت، یو ګډ هدف او یو ګډ مسؤلیت رامنځته کړي. ولې ملت جوړونه مهمه ده؟ فرض کړئ په یو کور کې د اعتماد او مینې پر ځای د بې باورۍ او کرکې فضا حاکمه وي. هلته به ژوند د دې کور د وګړو دپاره څومره ستونزمن وي. همداسې هیواد هم دغه هیواد د وګړو یو سر کور دی چې په دې کور کې بیلابیل قومونه، ژبې، رواجونه، فکرونه او باورونه یو ځای ژوند کوي. خو که په دې کور کې د باور، زغم، عدالت، قانون، مساوات، اتحاد او یو بل منلو رواج حاکم نه وي، نو دا ستر کور به هم له ستونزو سره مخامخ سي او د وګړو لپاره به یې ژوند ستونزمن وي. کله چې د یو هیواد وګړي او خلک د ملت جوړونې په برخه کې په پروسه کې ناکام سي، بیا هر څه له منځه ځي. خو ملت جوړونه یو اوږدمهاله پروسه ده، کار ته اړتیا لري، زحمت ته اړتیا لري او ټول خلک باید په دې پروسه کې برخه واخلي. راځئ دلته د ملت جوړونې پر ځینو مهمو بنسټونو یو لنډ بحث وکړو او یادونه یې وکړو. لومړی بنسټ د ملت جوړونې لپاره ګډ هویت دی. د یو هیواد وګړي باید یو مشترک هویت ولري، لکه یو مشترک نوم، مثلا افغان، او په ځینو ارزښتونو باید باور ولري، لکه انسانیت، ورورولي، مشارکت، مساوات، عدالت. دویم بنسټ تعلیم او پوهاوی دی. یو ملت په زور نه بلکې په پوهه او تعلیم پیاوړی کیږي. له هر ډول توپیر پرته د هیواد د هر ماشوم دپاره د زده کړو زمینه برابرول، دا د ملت د پیاوړي کولو یوه خښته ده. هر مور او پلار، استاد چې ماشومان ته د زغم، درناوي او ګډ ژوند درس ورکوي، دا د ملت جوړونې یو بنسټ دی. دریم بنسټ قانون او عدالت. که د یو هیواد پر وګړو قانون یو رقم، یو شان تطبیق نسی، عدالت تامین نسی، توپیري چلند موجود وي، تبعیض موجود وي، نو هلته خلک له یو بل څخه فاصله پیدا کوي، بې باوري رامنځته کیږي او په داسې هیوادونو کې ملت جوړونه له ناکامۍ سره مخ کیږي. څلورم اقتصادي پرمختګ او کار. بېوزلي یوازې فردي ستونزه نه ده، دا د یو ملت د ناامیدۍ ریښه ده. که خلک کار ولري، که د ټولنې هره طبقه له هر ډول تبعیض او توپیر پرته په ټولنه کې ونډه واخلي، نو یوازې کورونه نه بلکې وطن هم آبادیږي. پنځم ولسي ونډه او مسؤلیت. ملت جوړونه یوازې د ولسمشر، وزیر، چارواکي او یو رهبر کار نه دی، بلکې د هیواد ټول وګړي باید د ملت جوړونې په پروسه کې برخه واخلي. که یو مور او پلار خپل اولادونه په ملي روحیه وروزي، د زغم او یو بل منلو درس ورکړي، ملي ارزښتونه وروپېژني، همدا د ملت جوړونې په پروسه کې برخه اخیستل دي. هغه هیوادونه چې اوږدې جګړې تېرې کړې وي، دا جګړو
د نورو برخو ترڅنګ د دوی ملي هویت، اتحاد، زغم، ملي ارزښتونه هم زیانمن کړي وي چې دا هر څه بیا کار ته اړتیا لري او بیا رغونې ته اړتیا لري. ملت جوړونه یو اوږدمهاله پروسه ده او د نسلونو هڅه پکار ده. که د یو هیواد وګړي په خپل هیواد کې د سولې، تعلیم، زغم، د یو بل منلو تخم وکري، نو راتلونکي نسلونه به یې هوسا ژوند ولري او د پرمختګ ژوند به وکړي. که چیرې تاسې د ملت جوړونې په اړه نظر لرئ نو هیله ده د تبصرې په برخه کې خپل نظر راسره شریک کړئ او که مو دا ویډیو خوښ سوله لایک یې کړئ، د نورو ملګرو سره یې شریک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.